بسم الله الرحمن الرحیم راوسو نن موږ ته څه درس دی پیج لیاوټ ټیپ د خپلو تېرو درسو په ادامه مخکې په پیج لیاوټ ټیپ کې دغه پیج لیاوټ ټیپ چې موږ ته وایو دا د ایکسل پروګرام کې د پرنټ سیټینګ دی چې موږ ته غواړو چې د ایکسل صفحه پرنټ کو څه ډول راته پرنټ سي نو مخکې جس چې زه پلا دغه پیج لیاوټ ټیپ درته وایم زه راځم فایل ته په فایل کې پرنټ درته وایم دا سیټینګونه اوس دا ما ټاکلي چې زه پلا دا بیرته نارمل موډ ته اړوم سره چې بیا تاسو د سره دا وټاکل سي اوس تاسو فرض کړئ چې دغه یوه حاضري ده چې جوړه سوې ده موږ غواړو چې دا پرنټ کړو نو اول ته به په دې ځای کې خپل پرنټر انتخاب کړئ چې په کم پرنټر سره ته غواړئ چې دا خپل فایل پرنټ کړئ موږ دلته خپل پرنټر چې کمپیوټر ته وصل کړی هغه پرنټر انتخابو دوم په دې ځای کې تاسو وایي پرنټ اکټیو شیټ دغه شیټ راته چاپ کړئ شیټ څخه مطلب دا دی دغه شیټ چې څونه صفحې پکې جوړیږي که 100 صفحې پکې جوړیږي که 10 صفحې که 15 صفحې دغه ټول تا چاپیږي چې اوس دا 12 صفحې A4 ورکې جوړیږي تا ته چاپیږي که تاسو ورته ویلی چې پرنټ انټایر ورک بوک ټوله ورک بوک چاپ کړه ټوله ورک بوک څخه مطلب دا دی چې دغه د پی ایم شیټ هم چاپ کړه د ای ایم شیټ هم راته چاپ کړه ټول شیټونه درته چاپیږي اوس ګورئ موږ تاسو ته 12 صفحې پرنټېږي که زه انټایر ورک بوک ورکړم بل شیټ هم ورسره چاپیږي ونیسئ هغه 14 صفحې دا دی راواوښتل سره دا د هغه سیټینګ دی او که تا ورته ویلی چې پرنټ سلیکشن دا معنا چې ما یوازې په دا ټوله صفحه کې دا ځای انتخاب کړی ته ماته یوازې دغه نومان پرنټ کړی نو بیا موږ تاسې راځو په دې ځای کې چې شروع کړو پرنټ سلیکشن ورکړو چې یوازې زما انتخاب سوی ځای چاپ کړه یوازې هغه زموږ تاسې انتخاب سوی ساعت چې کېږي پرنټېږي نور نه پرنټېږي دوم بېرته اکټیو شیټ ته راځو دوم په دې ځای کې ته لرې پیج فرام ټو پیج دا اوس زموږ لیکنه 12 صفحې ده زه ورته وایم چې ته زما ته د 3 صفحې څخه نیولې بیا تر 9 صفحې پورې راته چاپ کړه دا معنا چې 3 صفحه چاپ کړه 4 چاپ کړه 5 چاپ کړه 6 چاپ کړه 9 چاپ کړه نور مچ اوله نه چاپوي 2 نه چاپوي نور ورکې نه چاپوي د 3 څخه تر 9 چاپېږي نور نه راته چاپېږي او دا مهمه دا نه ده چې تا صفحې ته نمبر ورکړی که چې نه دی ورکړی یعنې که تاسې صفحې ته نمبر ورکړی که نه ورکړی دی دغه صفحې خپله تا ته پېژني چې دا چې اوله صفحه ده دا چې 2 صفحه ده دا چې 3 ده دا چې 4 ده دا چې 5 ده که تا نمبر ورکړی که چې نه ورکړی دی دا خپله پېژني چې دا اوله صفحه ده که 2 صفحه ده بل په دې ځای کې تاسې کولیټډ او انکولیټډ لري دا کولیټډ او انکولیټډ د کاپیز سره کار کوي که تاسې راسئ دلته کاپیز انتخاب کړئ کاپیز دا معنا چې ته دغه فایل چې ته ماته پرنټې دا 3 وارې پرنټ کړه عموما کله چې تاسو په دولت کې کار کوئ چې تاسې هر شی چاپوئ او یوې ادارې ته استوئ که ته یوې ادارې ته استئ ته بیا 2 وارې چاپوئ ځکه یو به د ځان دپاره ویږي یو به هغه ادارې ته استئ که ته 2 ادارو ته استئ نو باره به غونډ چاپوئ مثلا فرض که دا تاسو فرض کړئ چې دا سوالونه چې زه امتحان اخلم 10 کسه شاګردان دي نو دلته موږ لیکو چې 10 دا معنا چې دغه حاضري چې اوس ده دا 10 وارې راته پرنټ کړه 10 وارې درته پرنټېږي یا مثلا فرض کړه دلته تا یو کتاب یو ورقه راپور لیکل دی دغه راپور 15 وارې راته پرنټ کړه 15 وارې چاپېږي اوس نو خبره په کولیټډ او انکولیټډ کې چی دی که تا انکولیټډ انتخاب کړي انکولیټډ دا معنا د اولې ورقې څخه 15 دانې راوځي بیا د 2 څخه 15 دانې راوځي بیا د 3 څخه 15 دانې راوځي بیا د 4 څخه دغسې تر 12 پورې 15 ورقې راوځي که تا کولیټډ انتخاب کړی وو دا بیا په منظم شکل تا ته راوځي دا اولې څخه تر 12 یو وارې بیا د اولې څخه تر 12 بیا د اولې څخه تر 12 بیا د اولې څخه تر 12 داسې په ترتیب سره 15 ور پرنټېږي فقط ته دا 12 ورقې راواخله سټیپلر یې کړه سم دی او که تا انکولیټډ کړی وو نو دا چې دی تا ته پرله پسې ورقې درته راوباسي 15 د اولې ورقې څخه 15 د 2 څخه 15 بیا به تاسو یو نفر ورته دروئ چې یوه ورقه داسې چې پر سر به یوه ورقه چې ډېرو ځای کې تاسو دا خلک لیدل چې په دې ډول کوي نو تاسې باید همیشه دا شی انتخاب کړئ کولیټډ او که چیرې دلته یو انتخاب سوی وو بیا که تاسې کولیټډ انتخاب کړئ که انکولیټډ انتخاب کړئ فرق نه درته کېږي بل په دا ځای کې موږ ورقه لرو چې ته ورقه پورټریټ غواړې که لنډسکیپ یعنې ستا پورټریټ صفحه پکار دی که چې لنډسکیپ صفحه پکار دی دا زموږ دپاره لنډسکیپ صفحه د فافکي عموما د ظریو جدولو دپاره موږ تاسې لنډسکیپ صفحې پکار وو او د عمومي لیکنې دپاره پورټریټ صفحه کار وو یعنې عمودي صفحه که افقي صفحه بل دلته ته سایز لري چې ته کم سایز ورقه انتخابوې A4 سایز ورقه راته راوله بل په دې ځای کې تاسې مارجین لرئ
مارجین د څپې دغه څلور طرفه ټاکلو ته ویل کېږي. عین زه به دا مارجین ماضي پلا تاسو ته په وډ کې وښیم چې څه سي د مارجین په لغات باندې سر خلاص سي. که تاسو وګورئ دا میده خانوس څخه د باندې د څلور طرفه وینئ دغه ته د مارجین څخه ویل کېږي. تاسو دلته مارجین وټاکئ. ځینې وخت دا مارجین که ډېر کوچنی وټاکل سي چې بیا تاسو دا ورقه سټیپلر کړئ هغه ستاسو دپاره دا خط ورسره سټیپلر کېږي هغه اعداد او دا شی ورسره ځي نو تاسو به دې شان ته هم پام کوئ. نو زه دلته ورته لیکمه چې ته مارجین وايډ راته وټاکئ یعنې د ټولو طرفو څخه دا کنجان څخه یو انچ فاصله ولري سره. که ته ورته وایې چې یا نارو که نارو معنا دا چې 0.15 د لوړ او لاندې څخه او د چپه او راسته طرف څخه به 0.15 وي چې دی بیا تا ته ډېر نومان درته ځای وي. ګورئ نومان ور لوړ شول. نو اوس ته په دې شکل سره دلته کولی شئ چې څو په څو کې سایز ورکوئ. نارمل یې راولئ چې د ټولو طرفو څخه 0.15 وایي او که ته وايډ یې راولئ د ټولو طرفو څخه یو وي او که ته نارو راولئ دلته کولی شئ. او بل په دا ځای کې سکیل لرو. دلته اول تاسو لرئ فټ شیټ اون ون پیج دغه ټوله د اکسل شیټ په یوه صفحه کې راته پرنټ کړئ. تاسو په یوه صفحه کې پرنټ کړئ. دا موږ هغه مال په یوه صفحه کې پرنټ وګور دا نه معلومیږي. هغه مال به تاسو دا ورکوئ چې مثلا فرض کړئ که زه راولاړ سم په دې ځای کې کنټرول ان ما یو نوې صفحه راخلاصه کړل. دا لیکنه زه کاپي کوم یو څو نومان تر دا ځای پورې مثلا فرض کړه ما تر 40 پورې کاپي کړل نومان کنټرول سی کافي کنټرول وی پیسټ. کله چې زه اوس غواړم چې دا پرنټ کړم دی ما ته 40 نومان راځي زه به پلا دا نومان یو څه نور هم کړم ډېر. اوس ګورئ کنټرول پی که زه ووامه دی خو ماته په دې صفحه کې پرنټېږي ولې که تاسې نوي صفحې ته راسئ 2 نومان په بله صفحه کې ماته راځي وینې دا 3 نومان نو زما ورقه ځای کېږي. زه ورته وایم چې ته دغه ټوله شیټ په یوه صفحه کې راته پرنټ کړه. ټوله شیټ تا ته په یوه صفحه کې پرنټ درته راسي. نه شوه سپوز ما خبره. او بل په دې ځای کې نو سکیلینګ ورکوم بیا ته بل په دې ځای کې تاسو لرئ فټ آل کالمز اون ون پیج ته دغه ټوله کالمونه راته راوله. اوس ما دغه زری د کله چې زه کنټرول پیوم دا ماته ټوله کالمونه نه راځي نو زه ورته وایم چې ته داسې کالمونه ټوله راته راوله. که تاسو ورته وګورئ ټوله کالمونه یې تاسو ته راوستل وینئ تاسې په دې ځای کې وینئ دا نیم دی جاب دی سلري د هر شي دی هغه په دې ځای کې تاسو ته ټوله درته ښیي. یعنې دا کالمونه داسې په ترتیب سره ټول راغله همې هغه یو جیش وروز راغلی نوم د پلان هم ټول درته راځي. دا دلته تاسو کولی شئ چې تاسو ټوله کالمونه په یوه صفحه کې راته پرنټ کړئ. او فټ آل راز اون ون پیج که تا چیرې راګانې ورکړي معنا دا ده فرض کړه مثلا زه رالمه ما د هغه نومان سره دا ځای مې ورسره کاپي کړي کنټرول سی کافي دلته مې ورسره پیسټ کړي. اوس ګورئ دا چې کله کنټرول پی موږ وو خو دا ماته په 2 صفحو کې راځي. زه ورته زما کلمو سره کار نشته ته فقط راګانې ماته په یوه صفحه کې راته راوله. ته دا ورکوې دی تا ته دغه 250 چې که 150 چې کار څو کسان یې هغه ټوله په یوه صفحه کې تا ته راسي. دغه راګانې تا ته په یوه صفحه کې راولي دی راګانې په یوه صفحه کې راته راولي دی کلمونه په یوه صفحه کې راته راولي او دی بیا دغه فټ شیټ اون ون پیج بیا ټوله شیټ تا ته په یوه صفحه کې چاپېږي. که تاسې پیج سټاپ ته راسئ د جې معنا دا ده چې تاسې په حقیقت کې چیش ته داخلیږئ و دغه پیج لیاوټ ټیب ته داخلیږئ. نو مخکې د جې څخه چې موږ ته سي هغه ځای دلته را داخل سو زه بېرته د پرنټ د لارې دا ځای ته داخلیږم. که تاسې پیج سټاپ ته راسئ دا خبر تاسو ته کوي چې تاسو صفحه پورټریټ غواړئ که لنډسکیپ غواړئ دلته کولی شئ لنډسکیپ ته یې واړو یا مثلا زه به دا خپله دا بله زرې انتخاب کړم کنټرول پی پرنټ او پیج سټاپ دلته تا ته پورټریټ یې که لنډسکیپ یې دا خبر دلته ټاکلی شئ. بله مهمه خبر دا ده چې اجسټ یې څونه ورکړم اجسټ دا همیشه 100 تاسو ته انتخاب شوی. اوس نو ته خپلې لیکنې ته ګوره دا داسې درته معلومېږي ته چې اوس هر څونه اجسټ ورته راکمئ یعنې دغه سکیلینګ دا په حقیقت کې دا سکیلینګ دا په دې ځای کې دی دلته دوی درته جوړ کړی دی چې ته راګانې او کلمونه راولئ ولې ته بیا دلته خپل په خوښه کوچنی کولی شئ. ته دا 90 که راته 80 که راته اوکې که اوس چې سکیلینګ 80 کوچنی سو دا خط په حقیقت کې تا ته کوچنی کېږي. زه ورته هم ته راسه نور یې هم کوچنی کړه هر څونه چې ته کوچنی کوې 15 شپېته یې کړه تا ته 15 شپېته کېږي او تاسو ورته ټول شي. او که تاسې راولاړ شئ ته د سکیلینګ ورته وایئ چې یا
ته فټ کړه نو په 100 څپو کې فټ کم فټ ک په بردوالي په 2 څپو کې په جګوالي په 2 څپو کې زما دغه زری ده په جګوالي په 3 څپو کې راته راوله یا په 2 کې راوله په بردوالي په 1 څپو کې راته فټ کړه کله چې ته وکې کې په بردوالي په 1 څپو کې دغه ستا زری راغلی او په جګوالي په 2 څپو کې تاسو راغلی په اسانۍ سره تاسو سټینګ ټاکلی شي چې تاسو د پرنټ سټینګ ټاکي ته ډېر دلته ټاکه چې ته د غزما لیکنه په 100 څپو کې سره کمره ته پرنټ کړي او دلته ته ورقه انتخابوي چې A4 ورقه کې A3 ورقه دلته ټاکي او دلته د پرنټ کوالټي انتخابوي چې تاسو ته په پرنټ کوالټي کې 400 کوالټي ستا 1200 کوالټي ستا هر څومره چې ته لوړ کوالټي انتخابوي هغونه ستا رنګ ډېر مصرفېږي هر څومره چې کم کوالټي مصرفوي ستا رنګ لږ مصرفېږي او دغه لیکن د سټینګ چې موږ شروع کړ دی د کمی سپیس څخه ټاکل کیږي او ټول د اولی سپیس څخه شروع کیږي که ته راسې ته درې ولیکې دا معنی چې دغه سټینګ چې زه ټاکم دا د درېیمې سپیس څخه راته شروع کړه او که وبخښه فرست پیج نمبر ډېره بخښه دی مطلب دا دی چې زه چې دغه د سپې نمبر کوم د کمی سپیس څخه ورکم د اولی سپیس څخه د سپې نمبر ورکم که د درېیمې سپیس څخه درته شروع کوم دلته کولی شي دا کولی شي کله چې دا وټاکل دلته کول شي بل په دې ځای کې تاسې مارجین لرئ مارجین د صفحې دغه څلور طرفه ټاکلو ته ویل کېږي زه ورته وایم چې د لوړ طرف څخه اندازه ور صفر کړه د لاندې طرف څخه صفر کړه د چپه طرف څخه صفر کړه رایټ د راسته طرف څخه صفر کړه کله چې ته وکړې کې غونه اندازې ته صفر شي نو دا ستا جدول غونه لوړېږي که تاسو ورته وګورئ اولې صفحې ته راسئ په اوله صفحه کې واضح معلومېږي ټول صفحه یې نیولې ده او بل که تاسې مارجین ته راسئ دلته د هیډر او د فوټر اندازه هم ورکمولی شئ بل په دې ځای کې هوریزنټل دا په مابینځ کې راته راوله اوس ګورئ که تاسو ګورئ مابینځ خیستو دې کونج تاسو ته راسه کېږي هغه که راسته یې راسته طرف ته کېږي که چپه یې چپه طرف ګورئ دلته که 1 انچ فاصله وي دلته بیا 2 او 3 انچه دی نو که تاسو دلته راسئ تاسو دغه ټیک مارک ورکړئ چې یا دا ته ماته په هوریزنټل په منځ کې راته راوله په هوریزنټل سره یې په منځ کې درته او که تاسو دې ځای ته راواړئ په ورټیکل دا په جګوالي په مابینځ کې راولو اوس په جګوالي په مابینځ کې دی که دا ټکمار ځینې څه کوي بیا په جګوالي په مابینځ نه ځې لوړ به درته راسي نو موږ ته چې په جدول کې دواړه ټکمارکونه ورکړو چې هم یې په مابینځ کې راته راوله هم په ویټ کې تاسو به ګورئ که داسې په ځینو جدولو کې ستاسو په مابینځ کې ضرورت دی 4 نومه 10 نومه چې لیکلي او هغه په مابینځ راغلي هم لوړه صفحه پاتې هم لاندې هغه بیا ښه نه معلومېږي نو هغه بیا دا ټکمارک ایسته کوئ مخکې د جې څخه چې نور سټینګ ته داخل شو دا پر دا ځای پرېږدو سبا د خیره به د څخه مخته ولاړ شو د نن دپاره دغونه بس